یقین مې وسو شو خفه دي خلک، یقین مې وسو شو خفه دي خلک، ضرور مړ شوی او وطن کې ویر جوړ دی، وطن کې ویر جوړ دی چې دم چنار شاپور مړ شوی. په چا خپل کور، په چا ملت، په چا ملکونه ژاړي، په چا خپل کور، په چا ملت، په چا ملکونه ژاړي. نړۍ کې حق خپور دی، کرکټ کې یو باتور مړ شوی. او دلته زموږ او تاسو ملي اتل خاورو ته سپارل کېږي او دا مراسم چې تاسو وینئ دلته ترسره کېږي. دوستانو د دې مراسمو نه تاسو موږ خپرونه لرو، موږ تا نامه پرېږدئ. په ضمن کې هغه دوستان، هغه مینوال چې موږ ویني خپل ملي اتل خپل دعاګانو کې د یاده وباسي. اما زه دومره تشویقولم چې ته په دې سترګو باندې وایې د افغانستان لپاره استازیتوب کوې، نو خدای دې تا ته دومره عزت ویاړ درکړي. ډېر ښه انسان، ډېر ښه لوبغاړی د افغانستان لپاره ښه ولګو ده چې موږ دغه خوښ دی چې دغه کوم هغه چې جوړېږي دا ګراوند دا د ټولو په اجازه باندې دا د موږ تاسو کرکټ بورډ او د دې کلاریانو د دې مشرانو چې دا د شاپور په نام باندې ډاکټرانو به ویل چې دا څنګه امکان لري چې دا د 10 ورځو ډېر ژوند تېر کړي، ځکه د وجود ایمیون سیستم، بلډ پلیټلیټ، هیموګلوبین به داسې و چې هغه صفر و. شاپور ته د خدای هغه دنیا ښایسته کړي، کرکټ ته ډېر زیات خدمت کړی دی. دومره خدمت یې کړی چې د مشرانو لوبغاړو نه نیولې تر شاپوره پورې، نو هغه خدمت به انشاءالله راتلونکي چې کوم لوبغاړي دي باید هماغه د شاپور په قدم لاړ شي، کوم شاپور دی وطن ته کړی دی. نو ځکه خو دومره وطنوال راغلي د ده دغه آخري مړینې ته، د قبر ته، جنازې ته، دا د همدغه هغه خدماتو چې وطن ته یې کړي وو. نوم یوازې افغانستان نه بلکې همسایه هېوادونه هم راسره خفه کړي ده. دا زموږ د خوست ځایه نه وه، د کرکټ ځایه نه وه، بلکې زموږ د ټول افغانستان د کرکټ د نړۍ یو ځلانده ستوری و. ده د خدای جنت الفردوس ور نصیب کړي. قهرمان عزیز من و شما که همین وسط ملت افغانستان و همه اقوام افغانستان نه تنها مربوط به یک سمت و نه تنها مربوط به این ملت بوده، بلکه فرا ملت او افتخارات خویش را به این سرزمین و فرازمین داشته. الحمدلله. شاپور زدان ته موږ دعا کوو الله پاک دې هغه دنیا ورته ښه کړي، جنتونو سردار دې وګرځي او د هغه هدیره دلته نادر خان تپه یا مرنجان تپه چې ورته وایي دلته د خاورو ته وسپارل شو. السلام علیکم ګران لیدونکو، ستړي مسئ فواد نادري یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن د ملي اتل شاپور زدران د مړینې مراسم ترسره کیږي په افغانستان کې. نن پنجشنبه، نن د ویر ورځ ده په افغانستان کې، ټول ملت د افغانستان خفه ده. دوستانو دلته نادر خان تپه موږ دلته راغلي یاستو او دلته زموږ او تاسو ملي اتل خاورو ته سپارل کېږي او دا مراسم چې تاسو وینئ دلته ترسره کېږي. دوستانو د دې مراسمو نه تاسو موږ خپرونه لرو، موږ تا نامه پرېږدئ. په ضمن کې هغه دوستان، هغه مینوال چې موږ ویني خپل ملي اتل خپل دعاګانو کې د یاده وباسي. ډېره مننه چې زموږ خپرونې ګورئ. دوستانو تر آخرین شېبو پورې هیله لرم چې موږ سره اوسئ او په دې جریان کې خپل ملي اتل شاپور زدران ته دعا وکړئ. شاپور زدران هغه څوک چې افغانستان لپاره ویاړونه راوړي وو، اخلاقه شخصیت او د میدان یو ښایست. هغه به چې میدان کې وو، هغه ټول میدان، هغه ټول چا چې په دننه میدان کې یا بیرون د میدان د هغه تصویر ده، نو وخت هغه ښکلا نه به یې ده، هغه د لوبې نه یې ده خوند اخیسته. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي.
تمرین او د چې خو د افغانستان لپاره افغان د افغان کرکټ بورډ لپاره او د ټول کرکټ لپاره ډېر غټه ځای ده. موږ په دې نه غږیږو چې زګران صاحب د خپل کریار کې د افغانستان کرکټ ته څه میراث پرېښودل، نوو لوبغاړو ته او په ټوله کې کرکټ ته څه میراث پرېښودل، څه یې وکړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رښتیا خبرې کولی نه شم ځکه ستونی مې ناست دی ډېر خفګان او د ژړا له وجې نه. شاپور ته د خدای هغه دنیا ښایسته کړي، کرکټ ته ډېر زیات خدمت کړی دی. دومره خدمت یې کړی چې د مشرانو لوبغاړو نه نیولې تر شاپوره پورې، نو هغه خدمت به انشاءالله راتلونکي چې کوم لوبغاړي دي باید هماغه د شاپور په قدم لاړ شي، کوم شاپور دی وطن ته کړی دی. نو ځکه خو دومره وطنوال راغلي دي دغه آخري مړینې ته، د قبر ته، جنازې ته، دا د همدغه هغه خدماتو چې وطن ته یې کړي وو. نو خدای دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي، دعاګانې به ورته کوو او موږ او تاسو ټول افغانان دې خدای دغسې دروند غم نه بیا وساتي. آخري لیده کته خو سره نه و چې زه خپله لندن کې اوسېږم، دا چې افغانستان ته راغلی او بیا لیدنه م سره ونه شوله، خو آخري پیغام چې ما سره پرېښوده، اما زه یې دومره تشویقولم چې ته په دې سترګو باندې وایي د افغانستان لپاره استازیتوب کوې، نو خدای دې تا ته دومره عزت ویاړ درکړي. ډېر ښه انسان، ډېر ښه لوبغاړی د افغانستان لپاره، ښه الګو د افغانستان لپاره ستره ځای او نن زموږ تاسو په منځ کې نشته ده، خو چېرته چې کرکټ وي شاپور زدران به پکې یادېږي. په دعاګانو کې باید موږ یاد وساتو، الله دې جنتونه هغه ته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عصمت الله یم د خوست ولایت دلته کابل کې د شاپور زدران د جنازې د مراسمو لپاره نن د مرنجان تپې ته راغلي. بس خدای دې وبخي، د ده د نوم یوازې افغانستان نه بلکې همسایه هېوادونه هم راسره خفه کړي دي. دا زموږ د خوست ځایه نه وه، د کرکټ ځایه نه وه، بلکې زموږ د ټول افغانستان د کرکټ د نړۍ یو ځلانده ستوری و. دته د خدای جنت الفردوس ور نصیب کړي او کورنۍ ته د صبر غوښتونکی انشاءالله. د موږ ملي لوبغاړو به همیشه ما سره رابطه کې، بالخصوص نبی، راشد، نوروز منګل، کریم صادق، هستي ګل، سمیع الله شینواری، ګلبدین، څومره نور لوبغاړي چې به ما سره همیشه رابطه کې چې څنګه دي. موږ به یو خپل ګروپ په دې ګروپ کې بغیر د ژړاګانو بل خبرې نه وي. د هغه ورور غمی چې په کوم حالاتو کې موږ به هغه هم نه خبرو دي خبرونه چې مطلب ډاکټر دا مه خبره وه، خو ډاکټران به دې بیا هم حیران شي دا څنګه امکان لري انسان دومره ژوند کې دومره ژوندی پاتې شي. خو بیا هم خبرې ډېرې دي، خبرې هغې ولا کوي دومره. بیا هم تاسو ټولو مینهوالو نه مشرانو ډېره زیاته مننه چې پرون میدانوۍ نه تر نن دغه هدیرې پورې تاسو خپل کارونه پرېښي دي، تاسو راغلي دلته مو وخت ورکړی، دا تاسو مینه ده، دا تاسو اخلاص دی او تاسو دعاګانې دي. دې کې هېڅ شک نه چې شاپور ځای هېڅوک هم نشي ډکولی. هغه ډېر د سخت وخت ملګری و، چې کوم وخت موږ سره تېر کړی موږ په خوله کې تېر کړی دی، هغه ډېر کم خلک په دنیا کې تېروي. خو بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه د لوبغاړو په نمایندګۍ، بالخصوص د شکر الله نه ډېره زیاته مننه چې هغه دا دومره ډېر زیات تکلیف کې ده د کرکټ بورډ لخوا نه، ډېره زیات مننه نه کوو، کور دې ودان خیر اوسې. او بالخصوص د میرویس حاجي نه ډېره زیاته مننه چې هغه دا څومره مصارف چې د په علاج مشي ټول هغه کړي دي. کور یې ودان، الله مو عزت لره، په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ. حاجي صاحب ته ډېر زیات تسلیت وایم، زه پوهېږم ډېر دروند غم ده په تاسو باندې، خو ته د کور مشر یې، ته به لکه غر داسې درېږې. دا کور به ته سنبالې او همیشه سنبال کړی یم ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا څه خلک چې تاسو ټول راغلي او خو د ستړي مه شئ او د موږ په دې مراسم کې د شاپور ټولو اشتراک وکړي. الله مه خرابوه. او دا شاپور خو چې د شنو شوي د ما زوی و، دا د ټول افغانستان زوی و، نو الله دې هر سړي ته داسې مرګ ورکړي لکه ده ته چې ورکړي. دا خلک ولیدل چې بیخي جهېدل نه، او تاسې څومره خلک موږ سره راغلي په تکلیف شوي، څومره تکلیف شوي، کارونه پرېښي دي، هر څه روزګار پرېښي، ګرمي تېره کړه. الله دې تاسې نه خرابوي، الله دې تاسې له دې څه مرګه ساتي. او یو جهان موږ له دې عملیات نه کوو د وزیر داخلې نه چې پرونه
د میدان هوایي نه له کوره پورې او له کوره بیا راغلم غیر حاضرې ته راورسېدو. له دې نه یو جهان مننه مو کول وزیر داخلي نه، یو جهان مننه مو ګال هغه نه کرکټ بورډ نه چې موږ سره دا 3 ورځې او په دې غم کې ځان شریک بللی ده او زموږ ډېر خدمتونه یې وکړي د مېلمنو. بل یو جهان مننه موږ د میرویس عزیزي کوو چې موږ سره د ډېره قرباني راکړه. الله دې په موږ او تاسې ټولو کې او داسې یو شخص بل هم پیدا کړي او تاسې له الله نه خرابوي. الله دې تاسې له داسې غمه وساتي او نورې خبرې به نشو کولی ځکه نور خلک هم غږېږي. او د هغې یو خبره وکړه د موږ رئیس صاحب بارام چې موږ دغه خوښ دی چې دغه کوم هغه چې جوړېږي دا ګراوند دا د ټولو په اجازه باندې دا د موږ تاسې کرکټ بورډ او د دې کلاړیانو د دې مشرانو چې دا د شاپور په نام باندې کوي انشاءالله. نو موږ به په دې باندې ډېر خوشحاله یو. دا یو قهرمانو دغه د اصغر وغږېده چې مثال دلته دې کوله او په دې هغه کې یو شپې وې والله که د مړۍ پیسې ورسره وي پیسې به ما پرې کولې که نه دغه د نه چې ټول دوی تللي وو. هوټل ته راغلم ما ورته څنګه وایي دا شاپور دې تا زوی دی ما وو وایي دې خو ما نه پیسې وړي دي مزې در کومه. نو ده په حالات کې هم دا د افغانستان دا خدمت یې کاوه. نو یو جهان مننه له ټولو نه هم له وزیر داخلي نه هم له میرویس عزیزي نه. الله دې ټول نه خرابوي. الله هم دې په داسې اتفاق لري لکه دا اوس موږ تاسو ټول اتفاق یو. الله دې دا امارات الله دې چې دا چې څومره عمر الله دې داسې په اتفاق دوی ولري. ډېر له امارات هم خوشحاله ډېر یې موږ خدمت وکړ خاص له خلیفه صاحب نه خاص له مفتي صاحب نه چې پرون مفتي صاحب موږ له هغې نه راغلی له کور راغلی له کور یې موږ سره کړی دی ماښام مازدیګر کور ته لاړ او بیا سهار بیا راغلی د دې ټول امنیت یې نیولی. موږ یو جهان مننه د دې مفتي صاحب نه کوو. السلام علیکم. یقین می وصل شو خفه دی خلق، یقین می وصل شو خفه دی خلق ضرور مړ شوی او وطن کې ویر جوړ دی، وطن کې ویر جوړ دی چې دم چنار شاپور مړ شوی. پچا خپل کور پچا ملت پچا ملکونه ژاړي، پچا خپل کور پچا ملت پچا ملکونه ژاړي. نړۍ کې خاص خبر دی کرکټ کې یو بهادر مړ شوی. شاپوره غار وې ولې چوپ شوې ته د مرګ خو نه وې؟ شاپوره غار وې ولې چوپ شوې ته د مرګ خو نه وې؟ ستا په خزان په انسانانو کې غرور مړ شوی. ژوندی ترې لاړ ژوندی ترې لاړ له هندوستان یې ورته مړی راوړه، ژوندی ترې لاړ له هندوستان یې ورته مړی راوړه. د پښتنې خو مسافر لالی رنځور مړ شوی. د کیڼ لاس ګوتې له ګوتمۍ غمی وغورځېده. راشد صاحب د کیڼ لاس ګوتې له ګوتمۍ غمی وغورځېده. د محمد بچي تن کې مست سرور مړ شوی. نیابت از رهبری محترم وزارت امور داخله مخصوصا جناب وزیر محترم داخله الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی که ایشان دیروز همراهش بودیم که مشخصا هدایت دادن که قهرمان محبوب، قهرمان عزیز، قهرمان با نجابت افغانستان را با تشریفات ویژه ملی و مردمی از میدان هوایی گرفته تا خانهشان و از آنجا تا مراسم جنازه و
تدفین که الحمدلله مسئولین محترم هم از ترافیک و اطفائیه و مجاهدین امنیتی و نیروهای شرطه که همیشون در خدمت بودن. نخست از همه وفات مرحوم قهرمان عزیز من و شما که غمی به سطح ملت افغانستان و همه اقوام افغانستان نه تنها مربوط به یک سمت و نه تنها مربوط به این ملت بوده، بلکه فرا ملت او افتخارات خیش را به این سرزمین و فرازمین داشته. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان، مسئولین نظام همه مراتب تسلیت و تعزیت را به خصوص به پدری بزرگوار و محترم و با نجابتشان و فامیل محترمشان و قهرمانای با نجابت و سرمکف و سربلند کرکت افغانستان که رهبریشان اینجا تشریف فرما هست، رهبری کرکت بود. رب العالمین ازاد خدای بیا هم سوال کوو چې څومره دعاګانې شوي خدای په خپل دلبار کې مستجاب او قبول وګرځوه. ربنا افرض علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انا لله وانا اليه راجعون. ګران بیا هم سلامونه. موږ اوس د هغه چا د خبره ترڅنګ ولاړ سو چې هغه د خپل کورنۍ په ژوند کې نه د ټول ملت د ټول افغانستان ملت په ژوند کې د ځای درلود. دا هغه څوک چې افغانستان ته ویاړونه راوړي، دا هغه څوک چې افغانستان ته خوشحالیان راوړي، دا هغه څوک چې په میدان کې به دا ننوته، دا د میدان ښکلا وه، دا به د لوبغاړو مټی و او د لوبغاړو دا هغه څوک چې د لوبغاړو یو قوت. شاپور زدران په مړینې د هغه کورنۍ نه ټول افغانستان په ویر کې ده، ټول افغانستان خفه ده. خو الله پاک فیصلې ته موږ ټول تسلیم یاستو. شاپور زدران ته به موږ دعا کوو الله پاک دې هغه دنیا ورته ښه کړي، جنتونو سردار دې وګرځوي او د هغه هدیره دلته نادر خان تپه یا مرنجان تپه چې ورته وایي دلته د خاورو ته وسپارل سو او دې خاورو ته د اتل تسلیم سو، د افغانستان د کرکټ اتل. الله پاک دې جنتونه ور نصیب کړي. او تاسو مینوالو نه، تاسو وطنوالو نه دا هیله لرم چې زموږ اتل شاپور زدران په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړي او حد اقل موږ او تاسو ته دومره ویاړونه چې راوړي دي په 2 رکعاته مونځ د ده لپاره وکړو او د هغه ثواب د دې اتل ته موږ وبخو. بیا هم الله پاک دې شاپور زدران وبخي.